د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د یو ځل بیا د یوې اونۍ په تېرېدلو سره زه نورعلي صدیقي د آن د خپرونې له لارې ستاسو تر نو چوپاټ ته حاضر سوی یم. امید لرم چې د خپرونې تر وروستۍ شېبو راسره ملتیا وکړئ. د دې اونۍ د آن خپرونه مو سولې ته ځانګړې کړې ده. په افغانستان کې له تېرو نږدې 4 لسیزې راهیسې په یوه او بل نامه د پردیو په لمسون جګړه روانه ده چې زیاتره قربانیان یې عام افغانان دي. د دغو جګړو ګټه او حاصل یوازې پردیو ته رسېدلی. که څه هم افغانانو د سولې غوښتونکي دي او په بار باندې د سولې د راوستو په موخه باندې خپل غږ اوچت کړی، خو له بدمرغه دغه هیلې ته نه دي رسېدلي. پر افغانانو باندې دغه تپل سوې جګړې له امله زرګونه عام افغانان شهیدان، په سلګونه زره معلول او په میلیونونه بیا بهرنیو هیوادونو ته مهاجر شول. زموږ په هیواد کې د جګړې اور له افغانانو څخه ډېر څه واخیستل، ان تر دې چې زیات افغانان له زده کړو نعمت څخه بې برخې پاته شول. افغانان تر هر چا د سولې غوښتونکي دي او تل د دې غوښتنه کوي چې په هیواد کې سرتاسري سوله قایمه سي، خو له بدمرغه له ډېرو هڅو سره بیا هم همدغه سوله ده چې افغانانو ته نه راځي او د افغانانو دغه غوښتنه د هغوی د امید په ډول پاته سوې ده. د دولت وسلوال مخالفینو هم څو ځله ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې میز ته د خبرو کولو په موخه کښیني، ولې بیا هم په خپله ژمنه باندې ثابت نه دي پاته سوي او د خپلو بهرنیو بادارانو په لمسون باندې جګړې ته نور هم دوام ورکړ. د کندهار څو تنو اوسېدونکو د کندهار ملي راډیو تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویل چې نور له جنګ جګړو ستړي سوي او د دایمي سولې د راتلو په تمه دي. هغوی د خپلو خبرو پر مهال سوله د ټولو افغانانو لپاره اړینه وبلل او په خبره چې ټول افغانان باید لاس سره ورکړي ترڅو په هیواد کې مو دایمي سوله راسي. افغانستان خلک چې که موږ تاسو ته تاریخ په اوږدو کې ورته ګورو، دا به موږ تاسو ته یو په سفره پاتې ده چې خلک ډېر سولې ته ضرورت لري او زموږ دغه ولس چې دی که د پناهخوالو په جنګ ځپلي کې خلک را لوی سوي دي، تر اوسه داسې کوم خدمت نه دی ورته سوی. غوښتنه مو دا ده چې افغانستان ته دې سوله راولي او دې ولس چې دي ډېرې ناچارې او ډېرې ناخوالې لیدلي دي چې په دغه کې را لوی سوي دي، تر څو دغه ټولنه او دغه هیواد سولې ته ضرورت لري، تر څو چې پرمختګ وکړي او پرمختګ ته ډېر ضرورت لري. د سولې خو بیخي بې اندازې بې حده اړتیا شته. هغه ولس چې په 30 کلنه جګړه کې ځپل سوی دی، هغه ولس په دا 30 کاله آرام خوب هم نه دی کړی. نو په دې خاطر سره سولې ته اوس موږ افغانان او زموږ ملت بیخي ډېره اړتیا لري او باید دغه سوله پشکې دایمي سي او دغه سوله افغانستان ته باید حتما راسي. یعنی سولې ته موږ بې حده بې اندازې بیخي ډېره اړتیا لرو. جنګ جګړو نه موږ ته ډېر اقتصادي زیانونه او دغسې مالي زیانونه او داسې نور ځاني زیانونه بیخي راته رسولي دي. یعنې که اوس موږ ورته وایو زموږ د سواد کچه د اقتصاد کچه دا ټوله په صفر کې ضرب ده. یعنې زموږ اقتصاد و سواد دا ټوله هیڅ نه دي او داسې بیخي جنګونو خو چې که د یو هېواد کې جنګونه نه وي به امنیت، چې که یو هېواد کې امنیت چې به اقتصاد کوي او به تعلیم تر لوړ کچې رسېدلی. نو سوله جنګونه زموږ ته بیخي چې درته وایم موږ ټوله دغه د جنګو ته یعنې که قومي تعصب دی او که نور دی او که نور دی، یعنې که هر مشکل موږ ته نن سبا پیښ شي ټوله د جنګو له لحاظه راته پیښ دي. د سولې د راوستلو په رابطه باندې غوښتنه مې دا ده چې هر جرم کوونکي ته سزا ورکول سي، ځوانان باتعلیمه باسواده او تکړه شخصیتونه جوړ شي، لوړو زده کړو ته مخه کې او داسې نور ښه هغه کارونه، مفید کارونه، هغه مثبت کارونه، یعنې هغه مثبت کارونه د اسلام په رواتوب کې چې د اسلام روا کړي دي نړیواله ټولنه کوي، باید هغه افغانستان هم په خپل ځان کې عملي کړي. یعنې هغه د اسلام د نظره چې کوي او اسلام هم ناروا نه بلل او نړیواله ټولنه هغه ځوانان دغه کوي لا سولې تعلیم ته مخه کوي، باید د نړیوال ټولنې هغه عمل دلته هم تکرار شي. که څنګه چې موږ وګورو سوله د یو هېواد مادي او معنوي شتمني ده. هر هېواد ټول ولس سولې ته ډېره زیاته اړتیا لري. په خاص ډول افغانستان
افغانستان د ډېرو کلونو راهیسې یو جنګ ځپلی هیواد دی، جنګ ځپلی خلک دي. نو افغانستان تر فکر کوم تر ډېره اندازه سولې ته اړتیا لري. جنګ جګړو زموږ په هیواد کې مالي، ځاني او اقتصادي زیانونه رسولي دي چې ښه بېلګې تېرو کلونو د تېرو لسیزو څخه دي چې په هیواد کې د پرمختګ، تعلیم او د اقتصاد کچه ډېره کمزورې کوي. جنګ د هغو خلکو څخه هم دا غوښتنه ده چې د خپلو شخصي اهدافو په خاطر نه غواړي چې په هیواد کې سوله راسي. نو د هغوی څخه هم غوښتنه دا ده چې د هیواد د دې خاورې او د دې ولس لپاره نور د منفي نقطې څخه مثبتې نقطې ته واوړي او د سولې لاره غوره کړي. سوله د افغانانو یوازینی سپېڅلی ارمان دی. خدای دې پوره کړي دا ارمان چې موږ ته سپویږو چې افغانستان دا 3 لسیزه کېږي جنګ جګړو ځپلی دی، هر ځای کشتي خون شروع دی. نو دا د افغانستان د خلکو یوازینی سپېڅلی ارمان دی. خدای دې ور پوره کړي او د دې دپاره باید چې هڅې وسي او د دې دپاره چې موږ وغواړو چې هڅې وکړو څنګه سوله راولو. زما په خپل شخصي نظر لکه تاسو چې وویله چې یعنې نړیوال په دې کې څه کولی سي، زما په شخصي نظر نړیوال په دې کې داسې کم خاص رول نه لري. باید چې دغه د سولې خبرې بین الافغاني وسي. لکه تاسو ته معلومیږي د حکمتیار صاحب ډله او دوی چې راله سولې ته حاضر سوله. زما په خپل شخصي نظر دا به ډېر بهتره وي چې د بین الافغاني خبرې وسي، ځکه خارجان موږ ته په دود په عنعنات نه دي خبر. شاید داسې یو څه په تړون کې ورسره ولیکل سي چې هغه موږ ته دود د عنعناتو د هغه کومو تفاهمو سره تړلې نه وي، شاید ورسره په ټکر وي. تاوانونه خو دونه تاوانونه پېښ دي چې بیخي فکر نه کېږي. په لکونو په میلیونونو معیوبین لرو، په لکونو په میلیونونو شهیدان لرو، کونډې پاتې دي. نو یوازې دغه چې د دوی کشتي خون سوی دی، څومره وژل سوي دي، څومره ټپیان سوي دي، څومره ژوبل سوي دي، دا د هر څه یو غټ تاوان دی. که چیرې وګورو په اقتصادي لحاظ موږ در هر چا پس پاته کړي یو. د مثال په طور سره که درته ووایو افغانستان او جاپان یو ځای ازادي اخیستې ده. تاسو اوس وګورئ جاپان یعنی داسې دی چې د نړۍ په سپر طاقت کې هم راځي، یعنی د نړۍ په پرمختللي هیواد کې هم راځي. د اقتصاد له پلوه، د پوځي لحاظ له طرفه، د هر څه نه نګاه څخه کوو چیرې وګورو هغه د افغانستان نسبتا افغانستان ته 90% کې پورته دی. نو باید چې د دې د ختمولو لپاره اړوند اقدامات وسي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو سولې ته هر وخت نه بلکې اوس وخت هر وخت سولې ته اړتیا ده. ټول افراد، ټول ټولنې او هر ملت سي او وګړي سي هر چیرې ژوند کوي هغه سولې ته اړتیا لري. په سوله کې ډېرې کامیابۍ شته، بلکې هر څه لاسته راوړنې موږ تاسې په سوله کې لاسته راوړو. که هغه د علم په برکت سره وي، که نور شاوخوا په ټولنو کې وي، ټول پرمختګ چې ده زموږ په ټولنه کې چې افراد کوي هغه په سولې سره ده. یعنې دوی کولی سي کار وکړي، ښه زندګي وکړي او همدارنګه تجهیزات لاسته راوړي، اقتصاد سم کړي، بلکې دوی د سولې په حالات کې هیڅ بیره نه لري، یعنې خپل کارونه ښه پرمختګ ورکولی سي خپلو کارو ته. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده جنګ جګړه هر وخت یو ټولنې ته هغه په زیان وي، یعنې ټولنې ته زیان راوړي. هغه ډېر جګړې چې دي زموږ په ملت کې چې سوي دي هغه موږ ته ډېر تاوانونه منځته راوړي دي. مثال که چیرې موږ تاسو وګورو زموږ خلک له اقتصاد څخه بې برخه دي، یعنې هغه نسي کولی چې ښه کار په ښه ډول سره سرته ورسوي، بلکې هغه غریبان لرو، موږ تاسې یتیمان لرو په خپل هیواد کې. نو دا هم د جنګ جګړو له حالات سره که چیرې جنګ جګړه نه وای خو دوی به خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړی وای، دوی به تعلیم کړی وای او د تعلیم په واسطه به ډېرې لاسته راوړنې لاسته راوړی وای. لکه څنګه چې هر هیواد، هر ملت او هر هیوادونه چې هغه سولې ته ضرورت لري، همدارنګه افغانستان هم د سولې غوښتونکی دی. نه یوازې افغانستان بلکې هر هیواد د سولې غوښتونکی دی.
که په اصطلاح سره درته ووایم زموږ هیواد افغانستان چې د 3 لسیزې کېږي چې دلته جنګ و جګړې دوامداره ترسره کېږي، نه یوازې چې دا جګړې د ګاونډي هیوادونو لخوا ترسره کېږي بلکې داسې نور اروپایي هیوادونه هم په دې کې لاس لري. نو زما یوازینۍ غوښتنه او ارزو مې دغه ده چې په افغانستان کې چې سوله راسي، ځکه افغانستان ډېرې سولې ته ضرورت لري. که د سولې په برکت سره موږ کولی سو چې خپل ټکنالوژي ته پرمختګ ورکړو، خپل اقتصاد ته پرمختګ ورکړو، خپل تعلیم ته پرمختګ ورکړو. نو که چیرې سوله نه وي موږ نسو کولی چې خپل اقتصاد، خپل ټکنالوژي او خپل تعلیم ته پرمختګ ورکړو. یوازینۍ که په هغه هیواد کې سوله وي، امن وي، هغه کولی سي چې خپل تعلیم په ښه توګه سره ترسره کړي، هغه کولی سي خپل ټکنالوژي هم راپورته کړي، همدارنګه کولی سي خپل تعلیمات په داسې سطح سره ترسره کړي لکه دا نور هیوادونه لکه روسیه چې ده په دې کې سوله ایز هیوادونه دي، نو دوی کولی سي چې په ډېر ژر وخت کې ښه پرمختګ وکولی سي. زما په فکر سوله چې د هیواد او د ټولنې لپاره او داسې چیز دی چې بې له هغه د نه شتون د سولې د نه شتون څخه موږ نسو کولی چې خپل تعلیم، اقتصاد او داسې نور شیانو ته پرمختګ ورکړو. که چیرې موږ وګورو چې کومه سوله ده هغه سوله لري، هغه په هر څه کې پرمختللی، ځان یې د بل هیواد سیال کړی دی. که موږ چیرې افغانستان ته وګورو زموږ خپل هیواد دی، په هغه کې سوله نشته، موږ له سولې څخه بې برخې یو، یعنې موږ سوله نه لرو. په دا وروستیو کې روسیې له طالبانو د سولې له بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر ویلي روسیې له طالبانو غوښتي چې اساسي قانون ته په درناوي خپل وسلوال برید پای ته ورسوي، له ترهګرو ډلو سره خپله اړیکه غوڅه او د سولې له بهیر سره یوځای سي. د کندهار اوسېدونکي د روسیې د دغه اقدام هرکلی کوي، خو زیاتوي چې هڅه یې په رښتیني ډول باید وي، نه داسې چې مخامخ د سولې د خبرو هڅه کوي خو په باطن کې نور اغراض ولري. د روسیه چې غواړي په افغانستان کې سولې راولي او غونډې جوړوي، دا به د افغانستان لپاره یو مثبت ګام د سولې په باره کې چې دی پورته کوي، یا هم پاکستان هم په دې کې مهم رول لري چې په دغه غونډې کې ګډون وکړي او د افغانستان د سولې په باره کې چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، هغه که روسیه راولي یا پاکستان یې راولي یا امریکا راولي، دا د افغانستان په ګټه کې یو مثبت ګام دی چې پورته کوي. روسیا چې کوم په افغانستان کې کوم غونډه جوړوي، د افغانستان لپاره کوم غونډه جوړوي، دا خو که چیرې د افغانستان لپاره د ښه په خیر تمام یا داسې یا کوم افغانستان لپاره مثبته ګټه ولري، موږ هرکلی ورته وایو او موږ ډېر ترې خوښ کور ودانۍ هر څه وایو. او که چیرې دا داسې یا خدای نه کرده د اسلام سره په ټکر کې او یا هم زموږ داسې خپلو افغانانو سره په ټکر کې، نو دغه سره بیا موږ هېڅ په دغه کې نه یو. فعلا خو موږ ډېر ورته لیوالي ولي، موږ داسې یو ملت چې په اصطلاح جنګ ځپلي یو، که موږ یو څوک تر لاس ونیسي او پر سیده لاره بیا موږ د هغه ډېر کور ودانۍ وایي، یعنې که روسیه یي که امریکا یي او که نور څوک موږ د هغه ته ډېر لیوال یو، د هغه سولې ته ډېر لیوال یو. د یو هیواد په سوله کې ګاونډي هیوادونه هم زیات ارزښت لري. دغه بهرني هیوادونه چې غواړي د افغانستان په باره کې د سولې په باره کې یو پروګرام جوړ کړي او موږ هیلهمند یو او خدای دې وکړي چې دغه پروګرام د افغانستان لپاره یو تلپاتې او دایمي سوله راوړي. د همدې نړیوال سازمانونو څخه غوښتنه دا ده چې نمایشي او تش په نامه پروګرامونه او سازمانونه جوړ نه کړي، د په راستي او په رښتیا سره د افغانستان سولې لپاره هڅې او کوښښونه وکړي. د نړیوال ټولنې څخه مو دا غوښتنه ده چې دا سوله راولي یا لېوالتیا موږ ورته هر وخت هرکلی کوو چې سوله راولي، دا جنګ جګړې نور بس کړي، موږ خپل دغه ته تعلیم ته هدف ته ورسېږو. زما په شخصي نظر لکه ما تاسو ته چې در مخه مو ویله، که چیرې وګورو دا به هیڅ مثبته پایله ورنه کړي، ځکه چې موږ افغانان ډېر ښه په ژبه خپل د خپله پوهېږو. که ته چیرې غواړې موږ باید د پوځي تجهیزات له پلوه څخه کوي کې، د اقتصاد له پلوه څخه کوي کې، موږ کولی سو چې خپله سوله په خپله راولو او هیڅ داسې فکر نه کوم چې نړیوال د داسې خاص رول پکښې ولري. غوښتنه مې دا ده چې که طالب وي او که افغان پوځیان وي د ملکي تلفاتو مخه دې ونیسي، ځکه ملکیان چې دي هغه د جنګ سره هیڅ تړاو نه لري.
د طالبانو څخه مې هم دا غوښتنه ده چې که چیرې داسې یو جنګ یو داسې یو حمله وي یو شی وي نو تاسې باید د ملکیانو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړئ ځکه ملکیان د یوې خوا هم نه دي نه ستاسو د خوا دي نه د پوځیان د خوا دي نو ملکیان یو عام کسان دي چې هغه په دې کې هېڅ لاس نه لري هر وخت کله چې یو سوله راځي کله چې په یو ملت ټولنه کې پرمختګ راځي هغه له مشترک حالات څخه لاسته راځي یعنی په سوله کې ټول هیوادونه او حتی که افغانستان وي که پاکستان وي که روسیه وي که هر هیواد په سوله کې ګډ مشترک عملیات لري یعنی سوله په ګډ حالات کې لاسته راوړلی سي یعنی که چیرې موږ تاسې وګورو موږ تاسې یو پاته ټولنه یو که چیرې موږ له یو هیواد سره مشترک حالات ونه لرو هغه له موږ سره ګاونډ نه وي هغه له موږ سره په همکاریو کې شریک نه وي موږ تاسې نسو کولی چې سوله منځته راوړو او موږ نسو کولی چې پرمختګ وکړو بلکې هغه له موږ سره په اشتراک سره کولی شي چې موږ پرمختګ وکړو هغه کسان چې جګړو ته لاسوهنې وایي جګړې کوي جنګ غواړي هغه نه غواړي چې په ټولنه کې دې پرمختګ وسي نو هغو خلکو ته زما دا غوښتنه ده چې هغه کسان باید راسي وګوري چې زموږ ستاسې پرمختګ په کوم حالات کې کیدی شي زموږ ټولنه زموږ ملت څنګه پرمختګ کولی شي په کوم حالات کې موږ کولی شي پرمختګ وکړو لنډه بیلګه یې ښوولی شي چې موږ ستاسې پرمختګ په تعلیم کې ده هغه کسان د راسي ودې ګوري او ټولو ماشومانو حتی ځوانانو ته دې ووایي او هغه کسان چې زموږ پرمختللي کسان دي موږ تاسې په ټولنو کې لرو هغه کسان دې هم راولاړ سي هغو کسانو ته دې ووایي چې هغه سوله نه غواړي هغه جنګ غواړي هغوی ته ووایي چې زموږ تاسې پرمختګ په ګډ مشترک اتفاق او زموږ تاسې پرمختګ یوازې په تعلیم او کلام سره ده موږ تاسې کولی شو نو بیا هم موږ کولی شو چې په دې حالات کې ټولنې ته پرمختګ ورکړو د روسیې په اړه به زه لومړی درته وایم چې هېڅ میره نسي کولی چې د خپل د مور چلند وکړي او هغه نږدې هیوادونه چې پاکستان دی ایران دی او داسې نور ګاونډي هیوادونه دي هغه کولی شي چې زموږ سره د سولې په اړه د اقتصاد په اړه یعنې په هره برخه کې زموږ سره کار وکړي زموږ سره مشارکت وکړي په دې خاطر باندې د هغو هیوادو اقتصاد زموږ د اقتصاد سره ورته دی که چیرې هغه اقتصاد ته کار وکړي دا په دې معنا دی چې موږ ته کار وکړي که چیرې موږ اقتصاد ته کار وکړو دا په دې معنا دی چې موږ ودې ته کار وکړو ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو د دې اونۍ د خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې داسې خپرونې چې نورعلي صدیقي ستاسو تر مو چوپړ ته حاضرېږم پر لې څښتن تعالی مو سپارم ښه وخت په مخ کې ولرئ